अल्लाह वै ज़मेला गम बंद तूर तूरोश भूखे बंद तूर तूरोश भूखे الله پاک دې هر چا له توفیق او طاقت ورکړي کې ډېر داسې ماشومان وي چې د هغې خپل وس دس دغه نه وي نو الله پاک دې تاسو له دې اجر عظیم درکړي موږ له او زموږ بچو له زموږ نور وروڼو خویندو له الله پاک دا توفیق ورکړي ښه خبردار چې دې له وخت ورکړي او دا سرګرمۍ چالو کړي انشاءالله تعالی چې آینده وخت کې موږ هم تاسو سره څه نه څه تعاون به کوو انشاءالله تعالی پروګرام خو د خدای پاک شکر دی خو دینم بنیادي موږ ته دغه مقصد ښیي او موږ ته خپل اصول د پښتنو هم دا ښیي دینم وایي چې به تاسو مستحق ته دغه حق ور ورسوئ دا ډېر کم وي خو د چا دپاره دا ډېر لوی څیز دی د هغې له خو په لسو کې به 10 نمبر ورکړو الله رب العزت ته موږ ټولو له ادارې له او ټولو له د اخلاص توفیق ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم محمد ابراهیم دی زه د دې سکول انچارج یم دلته زه تیر شوي 15 کالونه درس او تدریس سره منسلک یم چې داسې اکټیویټي وشوه د الله پاک شکر دی چې په معاشره کې په دې ملک داسې خلک شته چې هغوی سره د نورو خلکو فکر دی خاص کر غریبو خلکو ډېر زیات خوشحاله شوم ډېر زیات او موږ له پکار دی په معاشره کې دا قسم اکټیویټیز موږ دا ډیولپ کوو مطمئن بدیو طالب علمانو ته د هغې د سایز مطابق هغې ته بریرونه او د جرابې او ټوپې میلو شوې چې په دې سره به هغې د یخنۍ نه بچي انشاءالله په 10 نمبرو کې دوی د 99.9 نمبر ورکوم د غریب سړي دپاره دا ډېر ښه اقدام دی په هر کلي کې او په هر سطح باندې او په هر علاقه کې داسې تنظیمونه جوړ شي چې هغه د غریبانو خلکو سره امداد کوي جزاک الله